qualitative data representation د دې لپاره چې ته هغه ډیټا چې ته د کوالټي په لحاظ باندې راټولوې سره کم کولی شي چې هغه وړاندې کړې یا خلکو ته یې وروښیې د هغه دپاره یو د پیوټ ټیبل په نامه باندې یادېږي او یو هم د کانټینجنسي ټیبل په نامه باندې یادېږي پیوټ ټیبل چې دی پیوټ ټیبل دا په اکسل کې ستا شاید ځینې اکثر ورسره بلد یا ځینې ورسره بلد دي د پیوټ ټیبل څخه سره پیوټ ټیبل مثلا دا ستا ټوټل ډیټا ده او دا ډیټا کتابونه دي په کابل ته چې شل دانې واستوله دا فقط ما دغسې یو ساده دغه مې جوړه کړې ده صحیح دی ورپسې قلمان دي مثلا کندهار ته دي 25 دانې استولې دي ورپسې چیرس چوکیان دي و هرات ته دي مثلا 20 دانې استولې دي ډیسک زابل ته دي مثلا 14 دانې استولې دي بوکس هرات ته دي مثلا 10 دانې استولې دي دغه په ترتیب سره دا ډیټا ده دا ډیټا ته غواړي چې دا د پیوټ ټیبل په واسطه باندې راکړي اوس دغه ډیټا که چیرې موږ ته ګورو دا ډېره ساده ډیټا ده موږ په پوهېږو په دې باندې دا د یوه څخه شلم پر شل قلمه ده دا که چیرې 2000 قلمه وي د دې رزلټ بیا تاسو په اساني باندې راایستلی شئ نه راایستل کېږي په اساني باندې نو تر ټولو اسانه طریقه چې ده هغه د پیوټ ټیبل په نامه باندې یادېږي دغه د پیوټ ټیبل انسرټ ته چې راسئ په انسرټ کې دغه د پیوټ ټیبل په نامه باندې یادېږي چې اول لپاره تاسو ډیټا جوړوئ ډیټا چې مو جوړه کړله بیا هغه ډیټا ټوله اړوئ و دغه ته مثلا راځئ دا ډیټا زه دغه کومه سلیکټومه یوه راځم و پیوټ ټیبل ته په دې ځای کې یوز ان ایگزیسټینګ ډیټا سورس صحیح دی اوس دا مثلا بوکس دا د کتابونه دي دا هم کابل و هرات و مزار او دا هم تعداد دا زه غواړم چې مثلا په دې ځای کې کښېږدمه بوکس یا به په رو کې به کښېږدمه دا هم بوکس چیرس ډیسک پنس ورپسې کابل و هرات دا به مثلا په کالم کې به کښېږدمه دا هم هرات کابل کندهار زابل او ګراند ټوټل ورپسې دا تعداد چې دی په والیو کې به کښېږدمه دلته دا دی دا والیو راکوي نو دا چې دی دا د هغه ټیبل د هغه معلوماتو یو دغه دی سمري ده چې په لنډ ډول باندې زه کولی شم چې ځینې واخلم ویې ګورم اوس که چیرې دغه رقم ټیبل ته څه درکول شوي وي او یا مثلا دغه رقم ډیټا درکول شوي وي د 3000 کلمو ده هغه 3000 کلمه موږ تاسو ته د دغه ایمیجول ډېره سخته ده چې کندهار ته ما څو کتاب استولی دي هرات ته مې څو استولی دي زابل ته مې څو استولی دي او مزار ته مې څو استولی دي مثلا په دې ټیبل کې یا په دا پیوټ چارټ کې دا ډېر په اساني باندې زه کولی شم چې دا دغه راوباسم دا ریزلټ راوباسم صحیح شو نو دوې لارې موجودې دي چې موږ تاسو یو د پیوټ ټیبل څخه استفاده کوو دا پیوټ ټیبل کانټینجنسي ټیبل دا موږ تاسو نه غواړو دا فقط ما مازې یو مثال درته ورپسې کوانټیټیټیو ډیټا ریپرزنټیشن دغه چې هغه د کوالټي ډیټا وه چې موږ تاسو یې څه رقم کولی شو چې وړاندې یې کړو کوانټیټیټیو چې دی هغه بیا فریکونسي څه ده فریکونسي هغه د فزیک تعریف یې وکړي د اهتزازونو شمېر د وخت په جریان کې که د وخت په واحد کې عبارت د دغه څخه دی د فریکونسي څخه عبارت دی فریکونسي څه ده دا پورته وکښته کېدل فریکونسي چې ده فریکونسي په اصل کې دغه تعداد ته ویل کېږي د نفرو تعداد ده مثلا مثال 10 نفره شاګردانو نمرې دي صحیح دی اوس دغه د نمرو دغه راکول شوي دي چې مثلا کوم شاګردان څو نمرې وړي دي د 10 نفرو شاګردانو نمرې دي دا اوس هر کسان چې هغو 19 نمرې وړي دي د هغو تعداد د یو د دوه د درې څو کسه دي 3 کسه نو په دې ځای کې نشته کوم چې د دوی تعداد 3 کسه دي هر کسان چې 20 نمرې وړي دي څو کسه دي 3 کسه دي که شد د 3 کسه د هم 3 هر شاګردان چې مثلا 25 نمرې وړي دي د هم مثلا 25 د یو نفر دي هغه شاګردان چې 10 نمرې وړي دي هغه څو دي د هم 10 د هم 3 نو دغه د تعداد ته دې ته فریکونسي ویل کېږي چې څو وارې تکرار راغلی دي صحیح دی کوانټیټیو ډیټا چې دغه موږ کولی شو چې یو یې د فریکونسي ټیبل د لارې څخه ریپرزینټ کړو یعنې دا رقم یو ټیبل لکه دا ما چې اوس جوړ کړي دا رقم یو ټیبل جوړ کړو دوهم کولی شو چې د چارټ ټو د ګراف په واسطه باندې جوړ کړو د چارټ ټو د ګراف په واسطه باندې دا رقم مثلا دا چارټ دی د دغه ډیټا لپاره په 2000 کال کې
ما 10,000 افغانۍ وګټلې، په 2001 کال کې مې 12,000 افغانۍ وګټلې، په 2002 کال کې مې 12,500 افغانۍ وګټلې. دا چې دی دا د بار چارټ په نامه باندې یادېږي. په 2000 کال کې مې 10,000 ګټلې دي، صحیح دی. ورپسې په 2001 کال کې مې 12,000 افغانۍ ګټلې دي. دغسې په ترتیب سره تر اخره پورې دې ته بار چارټ ویل کېږي. کولی شئ چې د ډیاګرام په واسطه باندې وښیاست. ډیاګرام چې دی دا مثلا دا یو ډیاګرام دی چې ښایست دی، صحیح دی. مثلا په 2000 کال کې 10,000 افغانۍ ګټلې دي، په 2001 کال کې مثلا قرار پورته شوی دی، بیا پورته شوی دی لږ، بیا په 2003 کې ښکته شوی دی، په 2003 کې چې ښکته شوی دی په دې خاطر باندې چې د 12,500 څخه 9,500 ته راغلی دی. نو په دې خاطر باندې دا ګراف یو ښکته کېږي کرار. اخر دا 200 ته راغلی دی، بیخي صفر ته رسېدلی دی، بیرته بیا دا مثلا پورته شوی دی پسې اخر ته. دا چې دی دا د لاین ډیاګرام په نامه باندې یادېږي. او بل چې دی د پای چارټ په نامه باندې یادېږي. پای چارټ چې دی دغه پای چارټ دی چې په دایروي شکل باندې ته غواړې چې د خپله ډیټا ښکاره کړې. صحیح شو؟ پای ډیاګرام. ښه، اوس سټاټسټیک ولې وایو موږ؟ په دې خاطر باندې مثلا ژورنالیزم پوهنځی مثال، ژورنالیزم پوهنځی خو به وایي زه سټاټسټیک په دې خاطر باندې وایم چې زه څېړنیز راپور جوړ کړم. یو خو دا ساده راپورونه دي چې ماښام مثلا 1 دقیقه 1 دقیقه وخت نیسي. ځینې راپورونه څېړنیز راپورونه دي چې 2 ساعته وخت ونیسي، تقریبا ډاکومنټري غوندې شکل لري. او هغه وایي زه په دې خاطر باندې چې زه څېړنیز راپورونه یا خپل د ژورنالیزم دپاره زما په درد پرې زه دغه کوم، زه سټاټسټیک وایم. اقتصاد والا به وایي زه په دې خاطر باندې وایم چې مثلا زه د بیکارو د نابیکاره تعداد معلوم کوم، مثلا زه د غریبو خلکو تعداد معلوم کوم. زه مثلا یو کمپنۍ کندهار ته راوړم، زه د هغې کمپنۍ تقاضا معلومه کوم ځان ته. تاسې چې دپاره وایاست؟ او تاسو خو کمپیوټر ساینس په خاطر وایاست. ښه، ته چې د کمپیوټر ساینس څخه فارغ شې بره دا رقم چارټونه جوړې؟ ده ورته جوړ کړي و ډېر بالکل ډېر غټ دغه چې دی غټ استعمال چې دی په سافټویر انجینرینګ کې تاسو استفاده کوئ چې سافټویر دغه کوئ، سافټویر جوړوئ. مثلا راځي انلاین یو دغه جوړوي، سافټویر جوړوي د دکانونو لپاره. ته د دې د مخکې چې سافټویر جوړ کړې اول دوا راځي سروې کوې چې دا سافټویر چې زه جوړ کړم دا څو دکانداران یې زما څخه غواړي. هغو ته ورځي دغه مثلا زه نه پوهېږم چې تاسو دا دغه سره مخامخ شوي یاست، وروسته پرې چا د سروې دپاره یې ورقه درکړې ده چې دا سروې راډک کړي؟ تاسو یې نه درکړې؟ دغه شاګردان چې د پوهنتون څخه فارغ کېږي هغوی دا سروې ورقې ویشي بره، تاسو هم شاید وویشئ په 4م صنف کې. ته ورقه جوړې، دا خپل یو سافټویر ستا په نظر کې دی چې دغه زه جوړوم. د دې سافټویر ټول خصوصیات نوشته کوي. دا خصوصیات چې نوشته کړل په لاندې کې مثلا ځینې پوښتنې د هغه نفر څخه کوي، هغه نفر دا پوښتنې در جوابوي. ته چې دا ورقه ځینې واخلې چې کور ته دې راوړه ده، مثلا د 100 کسو څخه شاید تا دا ورقه راپورته کړې یا ټوله کړې، د دغه 100 کسو د روی څخه تا ته معلومېږي چې دا سافټویر که ته جوړ کړې تا ته به خرڅ شي که به نه شي خرڅ. څو نفره د دا سافټویر شوقیان دي، څو نفره نه دي شوقیان. یو بل موږ د سټاټسټیک دپاره تر ټولو ښه پروګرام چې دی هغه د SPSS په نامه باندې یادېږي. SPSS هم دا دغه نه دی جوړ کړی، اکانومیکس والا نه دی جوړ کړی، نه سټاټسټیک والا جوړ کړی دی، نه انجینري والا جوړ کړی، دا کمپیوټر ساینس والا جوړ کړی دی. چې دغه ټوله ډیټا چې ده دا ډیټا څه رقم یې ریپرزنټ کړه، څه رقم یې کلکولیشن وکړه، څه رقم یې مین راوباسه، څه رقم یې موډ راوباسه او څه رقم یې مثلا دا ډیټا وړاندې کړه. دغه ټول دغه پروسه پکښې کې دغه کېږي، تطبیق کېږي په SPSS کې. د دا رقم سافټویرو د جوړېدو لپاره هم استفاده کېږي.